زما سلطانه خیرات خدای اوشار چیرته ځې؟ زما سلطانه ما غوښتل چې قدم وهم. ښه نو قدم دې ووهه او که نه؟ هو قدم مې ووهه زما سلطانه. شپه مو بخیر. وبخښئ نو په ډېرو منډه مې نږدې دی زړه ودرېږي. مېرمنې لږه په کراره لاړه شه. هو ډېر په اندېښنه یم. ووایه که نه دننه څه وشوه؟ قیامت وشو امبره. باید څه شوي وای؟ هیڅ څه مو نه شو. هېڅ کومه پېښه؟ هیڅ څه مو ونه شو. هیڅ. تل د ښکلا او تازه توب سره که نه باید یوه ښوونکې اوسي او بس. اسما پتا څه شوي دي؟ هیڅ هم نه دي شوي. نامک پاچا راغلی دی. د همدې لپاره داسې خفه یې؟ ښایي ستاسو خبره رښتیا وي مور جانې. اسما ته یوه لویه مېرمنه یې. هغه څوک چې وکړای شول د 5 ستون باور لاسته راوړي او هغه مېرمن چې په استانبول کې هر څوک پیژني. زه ښه پوهېږم چې ته نه غواړې چې تېره مینه دې په ژوند کې تا ته ضرر ورسوي. همداسې نه ده لوی؟ ډېره په زړه پورې ده. ګورم چې ما ته ډېر پام ساتې. زه یوه وړه جلۍ وم له هغې سړي سره چې له ما نه 30 کاله لوی و. زما واده دې وکړه. هغه وخت دې دومره اندېښنه نه کوله مور جانې. زه هر ځای ته چې رسېدلی یم زیار مې ایستلی. د نوي ستون باور او همداسې د خلکو باورم ما په خپله لاسته راوړی. هر څه مې چې زړه وغواړي هماغه ترسره کوم. هغه جنۍ څوک وه؟ مېرمن ګلزار. زما غلی ما د ماڼۍ له ټول خلکو نه وپوښتل خو هیڅوک خبر نه دی چې نن شپه سلطان څنګ ته څوک تللی وه. هغه جنۍ څوک ده ګلزار؟ درته مې خو وویل زما غلی هیڅوک خبر نه دی چې څوک تللی وه. سمه ده ګلزار ته تللی شي. توبه خدایا دا درس څومره دوام وکړو. امبر هغه د نوې ښوونکې څوک ده؟ که رښتیا وایم یوه ښکلې مېرمن ده. هوښیاره هم ده خو زما په ان لږه غوسناکه ده. اول ځل ده چې یوه ښځه ښوونکې دلته وینم. د اوس لپاره ښوونکې ده خو د هغې ښځې وضعیت هره شېبه بدلېدی شي. ګوره ویلي مې اوسي بیا به وایې چې امبره آفرین شه او په تا شه. څومره بالا شوه زما د خولې نه څه خبرې چې ونه وتې. اوبه ستاسو په اجازه. کښېنه امبره کښېنه. ما غوښتل چې تا ته شیرني درکم امبره. ګورې اغلې د آدمي ذات د ناتوانۍ ټکي نه باید دومره هم کټه پورته نه شي. ووایه امبره. اوس نو اوس یې درته وایم اغلې. پرون شپه زموږ سلطان هغه ښوونکې خپلې کوټې ته غوښتې وه. نه پوهېږم په درمنځ یې څه وخو خدای پاک پوهېږي. خو مېرمن هوښیاره دا چې ونه شو کړی زموږ سلطان وویني ډېره غوسه شوه. واه مېرمن هوښیار واه. یعنې تا ته هم یوه دښمنه پیدا شوه. سنان په تا څه شوي؟ زه ډېره وځورولم. ډېره ستړې شوې یم. پاڅېږه اوس د خوب وخت نه دی. هله ځان اماده بیا کړه. څه خبره ده؟ په دې ماڼۍ کې هېڅ ارامتیا نشته. موږ لپاره یې موسیقي پروګرام چمتو کړی. اوی نه 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 زه ډېره ستړې شوې یم نشم په تللی. دې کارو کې بې له غم ماڼۍ کې د چا نه خوښېږي که رانه شي بیا نوره به هم د خلکو بده راشي. هله نو تنبلي مه کوه. زمونږ سلطان څنګه دی؟ پوهېږم چې ډېر یې وینې. زموږ سلطان ښه دی.
ډېر ښه. ګلزار هغه جینۍ څوک ده؟ میرمن سنان ستاسو د ماشومانو ښوونکې ده. ښه نو نوې ښوونکې همدا جینۍ ده. ډېره ښایسته ده په خدای. هوښیاره مه ښکاري. همداسې نه ده هوښیار؟ هو مخکې ورسره مخامخ شوې یم خو وخت مې پیدا کړی نه دی چې ورسره خبرې وکړم. میرمن ګلزار ورته غږ وکړه چې راشي لږ خبرې به ورسره وکړو. میرمن سنان میرمن هوښیاره غواړي چې تاسو له نږدې نه وګوري. اها ډېر ښه. ماښام مو په خیر. ماښام په خیر. له هغه وخته چې ماڼۍ ته راغلی یم غوښتل مې چې د زده کوونکو له مور سره وپېژنم. عبدالحمید له درس نه ډېر ستړی بیرته راغی. داسې ښکاري چې لا همدا اوس نه دی خپل څام پېښی. ډېر نه زما مېرمنې د وخت په تېرېدو سره به ماشومان هم له درس ویلو سره عادت که وکړي. کوم څه دې په کار و کولی شي ماته ووایي ځکه چې ما سلطان سره ژمنه کړ چې زه به تل تا ته پام کوم. د هر څه لپاره ډېره مننه. په رښتیا چې دا ښوونکې ډېره ښایسته سینګار کړی دی. په سپینو کالو کې لکه کفتره ښکاري. کوتره دې وویل؟ داسې ښکاري چې نن شپه سلطان له ښوونکي سره ګوري. ستا سلطنت څنګه مې چې فکر کړی و هغسې پاتې شو. آشوب جانې تا تر اوسه هم زه نه یمه پېژندلې پوه شوې. زه هېڅکله ځان له یوې ښوونکي سره نه برابروم. زما سلطنت نوی پیلېدونکی دی.